ډنګي بیماري چې کله چاته وشي نو کم داسې علامات دي چې هغه د ځان سره راوستلی شي، کم ته چې ډنګي فیور هم ویلی شي. نو کله هم چې یو انسان ته وشي نو په هغه باندې ډیره زیاته تبه راوستی شي د 102 تر 105 فرنهایټ پورې، کم ته چې های ګریډ فیور ویلی شي. دویمه خبره دا چې د هغه کم سر دی هغه به ډیر زیات درد کوي، کم ته چې سیفالایجیا ویلی شي. دریم دا چې د هغه سترګې د هغه وروستو طرف ته به درد کوي، کم ته چې ریټرو اوربیټل پین ویلی شي. څلورم دا چې د هغه وجود به ډیر زیات ستومانۍ طرف ته روان وي، کم ته چې ملایز او فیټیګو ویلی شي. پنځم دا چې د هغه زړه کچه کیدی شي او الټې هم کولی شي، کم ته چې نوزیا وومیټینګ ویلی شي. او د دې سره د هغه چې کمې پټې دي هغه به ډیر زیات درد کوي او جوړونه به هم درد کوي، کم ته چې مایلیجیا او ارتریجیا ویلی شي. او د دې سره خوراک ته به د هغه زړه نه کیږي، کم ته چې انورکسیا یا لوز اف اپیټایټ ویلی شي. او کله چې په انسان کې ډنګي فیور یعنی بیماری زیاته شي د وایرس د وجې، نو دا ډنګي فیور بیماری کم داسې سخت علامات دي چې هغه ځان سره راوستلی شي. د ټولو نه اول د هغه په پوزه به وینه را بهیدل شروع شي، کم ته چې اپسټکسیس ویلی شي. دویم دا چې د هغه کمې ژامې دي د هغې نه هم وینه راوتلی شي، کم ته چې جنجیول بلیډینګ ویلی شي. دریم دا چې د هغه کومه خیټه ده په هغه باندې درد راتلی شي او سختوالی راتلی شي، کم ته چې ابډومینل پین او ټایرډنس ویلی شي. او څلورم دا چې د هغه په وینه کې هغه سپینه وینه کومه چې سره وینه بهر بهېدو ته نه پرېږدي، کم ته چې پلیټلیټس ویلی شي، د هغې کموالی را شروع شي. نو کله هم چې دا ډنګي بیماری یو انسان ته شوي وي نو کم داسې ټیسټونه دي چې د هغې په ذریعه باندې دا معلومیږي. د ټولو نه اول خو دا د علاماتو په ذریعه باندې معلومیږي. دویم دا چې دې ته سی بي سي ټیسټ ویلی شي چې د هغې په ذریعه باندې هم معلومیږي چې د انسان په وجود کې یو سپینه وینه ده او بل هغه وینه کومه چې د انسان په وجود کې دننه د دې وایرس سره جګړه کوي د هغې د ختمېدلو کوشش کوي، نو هغه په کمېدو باندې شي، کم ته چې پلیټلیټ او وایټ بلډ سیل ویلی شي. او دریم دې دپاره NS1 انټیجن ټیسټ ویلی شي، د هغې په ذریعه باندې هم معلومیږي، یا RT-PCR ټیسټ ورته ویلی شي، د هغې په ذریعه باندې هم معلومیږي، یا د دې سره IgG و IgM انټي باډي ورته ویلی شي، د هغې په ذریعه باندې هم معلومیږي. نو که چاته هم د ډنګي فیور بیماری شوي وي نو د هغې د علاج دپاره څه ضروري دي. د ټولو نه اول کله هم چې په ده باندې تبه وي نو ډاکټر د هغې مطابق هغه ته ټریټمنټ ورکوي، یعنې د تبې خلاف او د وجود د دردونو خلاف انټي پایریټک میډیسن ورته ویلی شي، هغه ورکول شي. دویمه خبره دا چې د دې وایرس ختمېدو دپاره میډیسن نشته دی، خو دا وایرس تاسو په وجود کې دننه ختمیږي که چېرې تاسو بهترین طریقې سره خوراک کول شروع کړئ او آرام کول شروع کړئ. وغه هدایات کم چې تاسو ته ډاکټر بیانوي په هغې باندې تاسو عمل کول شروع کړئ، نو دا بیماری ستاسو په وجود کې دننه ختمیږي. او په دې کې آرام او خوراک به انتها زیات ضروري دی چې تاسو یې کوئ.